السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست درته وایم ټکنیکل پښتو ټیچ ته. نو تاسو سره ما یو اپلیکیشن د تاسو سره شیر کوم ملګرو. په دغه اپلیکیشن کې به موږ او تاسو په اسانۍ سره یعنې په اسانۍ سره موږ او تاسو دې کې خپل انځورونه ډېر یو صفایي سره راوستلی شو. دومره زبردست اپلیکیشن د ملګرو زیاتو ملګرو سره به وي هم په خپل موبایل کې او زیاتو سره به نه وي. که چیرې چا سره نه وي ملګرو دا اپلیکیشن نو تاسو د دې اپلیکیشن ټول استعمال ښیم. که چیرې تاسو په موبایل باندې یو انځور واخلئ او هغه داسې صفا را نه شي، یعنې موبایل کې چې کله تاسو خپل انځور اخلئ خامخا هغه هغومره صفا نه وي او غواړئ چې نور هم صفا کړئ او ډېر ښایسته یې جوړ کړئ، نو د هغې دغه اپلیکیشن تاسو زه نن ښیم چې په دې کې بیا تاسو کولی شئ چې هغه موبایل باندې کوم انځور تاسو واخلئ هغې نه بعد هغې ته څنګه صفایي ورکړو موږ او تاسو. ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو، چا سره وي نو خو ورسره به وي او زه به درته طریقه وښیم چې څنګه پرې خپل انځور صفا کړو. او چا سره نه وي نو دغه اپلیکیشن تاسو کولی شئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما لینک اچولی د هغې څخه تاسو دا ډاونلوډ کړئ، یعنې د دې ویډیو په نوم باندې کلیک کړئ، هلته تاسو ته د لینک راځي هغه وکېږئ. تاسو کولی شئ د اپلیکیشن په اسانۍ سره دې څخه ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړو خپل موبایل کې مې انسټال کړلو نو هغې نه بعد تاسو کتلی شئ دغه اپلیکیشن ده دا به تاسې اوکې دلته ګورئ. زه تاسو ته اوس ښیم ملګرو، زه تاسو اوس مکمل طریقه ښیم. کوشش وکړئ ملګرو دا ویډیو تر پایه وګورئ تر څو تاسو مکمل پوه شئ چې څنګه خپل انځور صفایي سره جوړ کړو. ډېر ښایسته یې راولو په دې اپلیکیشن کې دا جوړیږي. نو دا زه تاسو ته اوس ښیم ملګرو. تاسو څخه هیله لرو که چیرې تاسو دا چینل کې نوي یاستئ او نه مې سبسکرایب کړی حتما یې درسره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بیا د ګنټې نشان باندې کلیک کړئ، هغې نه بعد بیا تاسو آل باندې کلیک کړئ. همدې طریقې سره به زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې در ورسېږي او تاسو به یې وګورئ. نو دا د ملګرو د اپلیکیشن موږ سره دغه دی د مکمل طریقه تاسو ته ښیم. تاسو کتلی شئ د دې اپلیکیشن نوم چې کوم دی کیمرا 360، یعنې دا تاسو کتلی شئ لاندې دغه اپلیکیشن ده دا ما چې سرکل تاو کړو کیمرا 360. نو دا زه نن تاسو ته ښیم دې کې موږ څنګه خپل انځور صفایي سره جوړ کړو. نو ورځو دلته تاسو د اپلیکیشن خلاصوم چې کله تاسو خپل موبایل کې انسټال کړو دا به تاسو اوپن کړئ. چې کله مو د اپلیکیشن خلاص کړو ملګرو دغسې انټرفیس موږ ته راوړي، دلته به تاسو ګورئ دغسې کې ګورئ ملګرو دلته ګورئ، دلته به تاسو اوکې کوئ. دلته موږ او تاسو اوس نوی انځور راواخلو، دې باندې موږ کلیک کړو نوی انځور به راشي. موږ ته انځورونه به خپل ګیلري ته موږ یوسي، چې ګیلري ته موږ ویوړلو دلته موږ انځورونه راخلو چې تاسو کوم انځور غواړئ خپل انځور جوړ کړئ. نو دلته به تاسو خپل انځور خوښ کړئ، مثال کوم انځور تاسو غواړئ چې جوړ یې کړئ. دلته زه یو انځور راخلم دا دی مثال تاسو ته ما د ویډیو په ټایټل کې هم دا انځور ښودلی و، دا ما څنګه صفایي ورکړې دي تاسو دې انځور ته اوس کتلی شئ. دا ګورئ ډېر صفا نه دی، یعنې ما په موبایل باندې ایستلی دا خو صفایي نه لري، هغه صفا نه راغلی. نو زه دا ستاسو ته زه صفا جوړوم چې دا څنګه موږ ایډیټ کوو. دا انځور دلته راغی، دلته 3 اپشن موږ ته راځي. ګورئ یو دلته ګورئ دا لاندې نو دلته 3 اپشن دي لاندې تاسو کتلی شئ ډیلیټ او ایډیټ کولو ده او شیر کولو ده. نو دا منځ کې اپشن ګورئ دې باندې به تاسو اوکې کوئ. چې دا مو کله اوکې کړه نو دلته موږ ته داسې ډېر شیونه راوړي چې دې کې موږ انځور ایډیټ کوو. ټول ناول ملګرو تاسو که چیرې تاسو غواړئ چې د انځور کټ را کټ کړئ، یعنې کوم هغه ترې لرې کړئ نو دا کروپ ګورئ نو دې کې تاسو داسې کټ کولی شئ. خو زه غواړم زما انځور صحیح ده نه کټ کوم، همدغه طریقې سره زه دا ایډیټ کوم او صفا کوم. نو ټول نه مخکې تاسو اول دا فلټر نه بعد دویم کې ګورئ پورټریټ یې لیکلی ده، پورټریټ بیا به اوکې کوئ. چې دا مو اوکې کړه دلته ګورئ ډیټیکټینګ کېږي دا راواوښتل. په دې کې به بیا اولنی اوکې کوي دا کویک فکس چې لیکلی ده دا مو چې اوکې کړه کویک فکس باندې دلته ګورئ انځور تاسو کتلی شئ چې کله کویک فکس تاسو اوکې کوئ نو څومره صفایي شول. په دې یو کویک فکس سره ډېر صفا کېږي. په هر انځور کې تاسو اول دا کویک فکس وهئ. نو دا هم چې کله وکړئ نو انځور زموږ ګورئ دا زوړ انځور دی او دا اوس کویک فکس نه بهر شو. تاسو کتلی شئ څومره صفایي ورته ورکړه. ها دا هم چې کله وکړئ دا خو به تاسو اپلای کوئ. دلته ګورئ د اپلای باندې به اوکې کوئ. چې دا مو کله اپلای کړلو بیا به چې وکړئ ملګرو بیا به د سموت ته راشئ، لږ غوندې سموت به دې ته ورکړئ. نو سموت ته چې راغلی دا سموت مثال زموږ د مخکې چې کوم داغونه ماغونه وي او داسې لیکې میکې وي دا ټول ترېنه صفا کوي. تاسو کتلی شئ چې څومره پکې زیات وي ملګرو ستاسو مخکې داغونه ماغونه دا به تاسو فل کوئ دا چور پکې ختموئ. خو زه دا اوس دومره نشته پکې، دا زه اوس تقریبا داسې وښایه چې دا زه 150 کې پرېږدم. نو 150 کې زموږ سموت یې کړو ډېر زبردست یې راوستلو. دا به هم پرې اپلای کوئ. سمه ده چې دا هم کله اپلای کړلو دلته ملګرو تاسو کتلی شئ په دا آی بیګ یې چې لیکلی ده دلته د سترګو لاندې چې لکې غوندې وي تورې تورې نو دا اوس دې موږ لرې کوو. دې باندې به اوکې کوئ. تاسو کتلی شئ ګوره ښه دا زوړ انځور ده ګورئ ورته څومره تغیرات پکې راځي. سترګو لاندې هغه کرښو ته ګورئ تاسو تور تور دا لرې کوئ نو دا ترې نه ایسته کوئ. دا به موږ اپلای کړو دا به هم اپلای کړو ځکه چې دا هم مهم ده. نو دا هم اوکې کړم. دلته ډېر انځورونه دي که چېرې مخ مو تاسو داسې غټ وي که نه غواړئ چې لږ نری کړو ګوره دې سره دا مخ دومره نری شو ګورئ ورته
نو کولی شئ که چیرې صحیح وي خو دا مه اپلای کوئ. دا زه نه اپلای کوم ځکه چې دا صحیح ده، دې کې مشکل نشته ده. دې نه به تېر شو. ښه نو دلته چې دا مکمل دلته دا سیسټم دلته خلاص کړو، دا کارونه مو کړو. هغې نه بعد به تاسو پاس سر کې ګورئ ګوټ کې دې کوینچ کې ګورئ سیف، دا به دلته حتما تاسو سیف کړئ. دغه کار زموږ پوره شو، دا هم دلته سیف کړو. ملګرو دې نه بعد موږ چې وکړو دلته به راشئ، دلته تاسو کتلی شئ په ایډجسټ کې ګورئ دلته ایډجسټ. نو دې کې نور هم ډېر سیسټمونه دي ملګرو. که تاسو چېرته غواړئ انځور مو تاو راتاو کړئ، هغه تاسو د کوریکشن کې کولی شئ. ګورئ دا کوریکشن باندې چې کله تاسو اوکې کوئ دلته غواړئ چې روټیټ یې کړئ، یعنې انځور مو تاسو داسې سټایل کې راولئ. ګورئ مثال دا پیسې بوځي داسې سیف کول غواړئ یا داسې سیف کول غواړئ، 4 رقم تاسو ته به وه. خو زه وایم چې نه زما انځور هم داسې سیده صحیح ده، دا زه نه ورکوم ورته. ښه دلته ایډجسټ ته به راشئ. دې ایډجسټ ته چې کله راغلئ ملګرو، دې کې به د اول کې کار نه لرئ، دویم او دلته به تاسو راشئ د کانټراسټ. ګورئ دا کانټراسټ باندې به اوکې کوئ. نو کانټراسټ به ورته ملګرو تاسو ګورئ ورته کانټراسټ به ورته زیات کړئ. کانټراسټ زه ورته خپل انځور ته ګورئ چې کوم ځای کې ښه برابري ده همغومره دا ورته زه 500 کې پرېږدم. کانټراسټ یعنې 50 هم نه داسې وښایي چې 150 پورې. یعنې ما ورته خپل انځور کانټراسټ 150 کې پرېښوده. صحیح ده 150 یا 9 دغسې اندازه کې، ځکه چې دې کې ښه راځي. 150 کې مې پرېښوده. ایکسپلورر ګورئ دغه ایکسپلور دغه چې کوم د صفایي ورکوي رڼا یې زیاتوي. دا چې څومره به تاسو زیاتوئ چې څومره اندازه کې صحیح راځي ملګرو، دا زه 100 کې پرېږدم، یعنې 100 کې صحیح راځي، برابر راځي. دا مکمل خلاص کړم ملګرو. نو دلته نور هم سیسټمونه اخیستلی دي، سنټر لایټ ده، هایلایټ ده، شاډو ده، او دغه تاسو ګورئ چې تاسو که چېرته غواړئ چې دې باندې اوکې کړئ، دا ویګن چې لیکلی ده دې باندې تاسو ګورئ. دلته د انځور غاړو ته تاسو 4 کونجونو کې توروالی راورستی شي. دا ګورئ چې څومره زیاتوئ دې طریقې سره. ګورئ دغسې دا هم ډېر ښه لوکس ښکاري، ښه زبردست راځي. خو دا هم زه نه ورته ورکوم، همغسې پرېږدمه. ښه ملګرو ایډجسټ مو وکړو ورته، ایډجسټ مې بېرته کینسل شو، دا زه بیا کومه سیف مې نه کړلو. نو دا ما پرېښود 100 کې، 120 کې مې پرېښود. کانټراسټ مې هم بوته داسې وښایه چې 500 کې مې کانټراسټ ورته پرېښود. دا زه سیف کوم، دا به تاسو حتما سیف کوئ ځکه چې دا بیا پرې نه راځي. دا سیف شولو ملګرو. دلته به تاسو کلر ته راشئ، که غواړئ شاته کلر ګورئ، دلته ډېر کلرونه دي. تاسو په دې انځور کې چې کوم کلر وي هغه تاسو زیاتول غواړئ. زه ګرین رنګ پکې زیاتوم، یعنې شاته چې کوم شین رنګ د زما د بوټو او دغه شین رنګ چې ده دا زیاتوم. دلته به لاندې سټرکچر ګورئ، دغه سټرکشن وبخئ، دغه سټرکشن ګورئ، دلته به راشئ دا به فل کړئ. تاسو کتلی شئ ستاسو بیکګراونډ کلر ته ګورئ، دا چې کله تاسو 0 کړئ نو کمیږي، او چې کله زیات کړئ نو زیاتېږي. ورته فل 100% مې که دا به م اوکې کوي، دا م اوکې کړه، دا به زه سیف کړم. دلته مې هم سیف کړم ملګرو. دې نه بعد به تاسو راشئ د ټینټ ته. ټینټ کې ګورئ په دې کې د شاډو به اوکې کوئ. شاډو کې به تاسو دا ملګرو چې 3 واړه فل کړئ نو دا به هم داسې پرېږدي. دا به تاسو 3 واړه فل کړئ. تاسو انځور کتلی شئ چې څنګه و څنګه شو. اوس دا به هم دلته مونږ سیف کړو ملګرو. چې دا هم سیف کړو ملګرو، نو تاسو کتلی شئ زموږ د انځور سره کوم مخکې و. دا ګورئ چې دلته تاسو په دې انځور باندې پاسه داسې ګوته کېدئ نو دا تاسو ته زوړ انځور ښیي چې مونږ څنګه انځور راغلی او څنګه مو ترېنه جوړ کړو. تاسو کتلی شئ ملګرو څنګه اپلیکیشن ده، ډېر زبردست، ډېره صفایي ورکوي انځور ته. نو تاسو هم کولی شئ چې په دې طریقې سره خپل انځور ډېر ښایسته او صفایي سره راوخلئ. ګورئ ملګرو ورته انځور ته تاسو کتلی شئ دا دی. نو دغه اپلیکیشن دی ملګرو. امید لرم دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ، او امید لرم دا ویډیو مو خوښه شوې وي ملګرو. دغه طریقې سره تاسو خپل انځورونه په دې اپلیکیشن کې په اسانۍ سره جوړولی شئ. چې دا ټول کارونه مکمل کړو ملګرو، نو تاسو پاس کونج کې کمپلیټ ګورئ، د کمپلیټ باندې تاسو اوکې کړئ. چې دا مو اوکې کړو نو دلته به کانټینیو باندې ګورئ، HD سایز کې انځور ته دا به تاسو سیف کړئ. چې دا مو کله سیف کړو ملګرو، تاسو ته اوس ګیلري کې ښیم زموږ انځور دلته سیف شولو. په ګیلري کې تاسو ته دا انځور ښیم چې څومره صفایي سره راغلی ده ملګرو. دا زه ګیلري کې انځورونه راوړم نو آل دلته تاسو ګورئ چې دا زما نوی انځور ما ایډیټ کړلو. تاسو کتلی شئ دا انځور څومره صفایي سره راغی ملګرو، ښه صفا راغی. ډېر یو زبردست اپلیکیشن ده. امید لرم ویډیو مو خوښ شوي وي. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان او ښه وخت ولرئ. ویډیو مو خوښه شوه حتما یې لایک کړئ ملګرو، مشکل وي کمنټ وکړئ. موږ هر وخت کوشش کوو ستاسو دپاره همدغسې نوې نوې اپلیکیشنونه، نوې طریقه راوړو، تاسو ترېنه یو څه ترلاسه کړئ او فایده ترېنه واخلئ، او چې کوم ستاسو ضرورت وي هغه پوره شي. خپل ملګرو سره دا ویډیو حتما شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان او ښه وخت ولرئ.